अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ما ډیر ډروران لیدلې دي چې کله هغه روډ باندې لیفت ته یا رائټ ته ځي نو مغه سایډ ولا اشاره ولګي مغه سایډ ولا شیشه وګوري او سیده د بیا تویږي د څه کون غلط دي د سره اکسیډنٹ کیږي صحیح شو طریقہ څه پکار دی رسو ز تاسو ته وخایم مخکې ټي جنکشن دی کې ز سم لیفت ته لیفت یا رائټ اور دو تلو ته یا وا طریقہ دی صحیح شو ماته پکار دی چې 50 میټر پہله ز سنټر شیشه وګورم ٹھیک شولو بیا لیفت شیشه وګورم بیا غته بعد بلایند سپاٹ وګورم بلایند سپاٹ هغه ځای ته یي چې کوم شی ته شیشې کې نشي کتلی صحیح شو نو هغه د بعد چې کوم د اشاره ولګوم پوه شوې بیا هغه سایډ تلو دپاره دا ګاډی مغه سایډ ته نږدې کوم دي ته پوزیشنینګ یي صحیح شو بیا هغه د بعد روډ چک کم ورته وشم راځو زه تاسو ته ډیمونسټریټ کم چې دا شی به تاسو څنګه کوو خدای چې تاسو یو سوال جوړې دی شي سیاره دا اوس ټو وی ټریفیک دی د کې زه بلایند سپاٹ چیسته وګورم صحیح دی هغه جواب دادی چې بعض اوقات کېږي داسې چې کله ته کوم سایډ ته تویږي نو اکثر موټر سایکل والا راشي نو چې کله ته بیا ګاډی ته وکړې موټر سایکل والا د بیا تغولی وي یا د ویلی وي صحیح شو نو تاسو بلایند سپاټ د ځای کې هم چک کوو صحیح دی اوس زه څم مخکې لیفټ سایډ ته نو 50 میټر پہله ما ته پکار د سنټر شیشه مو ولیده لیفټ مو وکړه بلایند سپاټ مو وکړه اشاره مو ولګوله اوس زه دا ګاډی لیفټ ته نږدې کوم دا مو لیفټ ته بالکل نږدې کړلو صحیح شو دې ټایم کې ته یو پر بیا شیشه کته شي څه ګناه نه دی صحیح شو اوس دې بعد ما روټ صحیح طریقې سره چک کړلو اور هغه د بعد ما خپل ټرن مکمل کړلو صحیح شو نو داسې سیفټي ویډیوز لپاره چې کوم دی تاسو ډرایولوژي سبسکرایب کو زه داسې معلومات تاسو ته ملو شي مننه آباد اوسئ